السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جمع کې به نغښتي اوسئ. ملګرو غواړم چې له اف جي کوین څخه ویډرا درته وکړم، که څه ما نه غوښتل چې زه ویډرا ترې وکړم، خو دا ټولې ما غوښتل چې زه سټیک کړم، چې کومه ګټه کوم زه هغه سټیک کوم. خو بیا هم زه د تاسو لپاره ویډرا ترې کوم چې تر څو تاسو ورباندې پوه شئ، تاسو د ویډرا طریقه زده کړئ. ملګرو اف جي کوین چې دا د اکونټ جوړولو ویډیو لینک، د ریفریل لینک، هر څه ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولی دي. کار پکې وکړئ، دا یو فرصت ته زموږ او ستاسو لاسونو ته راغلی دی ملګرو، دا مه میس کوئ. کار حتما پکې وکړئ ملګرو، ځکه چې د ریفریل ګټه یې هم خوندوره ده، تر 12 لیوله پورې ګټه ورکوي او بل بلاکچین سیستم ده، له نورتون سره ویریفاید ده. ښه ملګرو دغه دی له ما سره تقریبا 14,043 اف جي کوین دي. که څه ما نه غوښتل چې زه دغه ویډرا کړم، دا ما سټیک کول، خو زه غواړم چې تاسو صرف ویډرا باندې پوه کړم چې ویډرا څنګه ترې کېږي. ملګرو که غواړئ چې تاسو یې سټیک کوئ، دغلته به راشئ سټیکینګ ته، دې کې کمه پنګونه یا کم سټیک 12,000 اف جي کوین ده. نو ملګرو تاسو دا ډایرکټ در سره سټیک کوئ. صحیح ده چې تاسو کومه ګټه کوئ، که تاسو یې نه ویډرا کوئ، تاسو یې سټیک کوئ. دغلته به ورته دغه ماکسیمم باندې کلیک واخلئ، دلته به تاسو اماونټ ولیکل چې د سټیک ناو باندې ورته کلیک اخلئ، ډایرکټ به تاسو سره هغه سټیک کېږي. چې تاسو سره هر څومره وي بس د ماکسیمم باندې صرف ورته کلیک اخلئ، د سټیک ناو باندې ورته کلیک اخلئ. ښه ملګرو زه راځم، دا لومړی سواپ کوم، چې دا سواپ کولو طریقه تاسو ته وښیم. دغه سواپ ته زه راځم ملګرو، دلته چې کله راغلم زه غواړم چې دغه سواپ کړم. دغلته اف جي کوین دی، اس ډي ټي اف جي ته تبدیلیږي، زه دغه تبدیلوم اف جي اس ډي ټي ته، دغه باندې ورته کلیک اخلم او دغلته د ماکسیمم باندې ورته کلیک اخلم، او ماکسیمم باندې چې ټول اف جي ماته سټیک شي، او د سواپ ناو باندې زه ورته کلیک اخلم، او بخښئ سټیک نه سواپ کوم ماکسیمم، او د سواپ ناو باندې 12.3 اس ډي ټي ترې راځي. نو دغه دی ما سواپ کړلو، زه اوس دغه ویډرا کوم 12.3 اس ډي ټي. زه راځم ملګرو ټرسټ والټ ته، له ټرسټ والټ تاسو باینانس ته هم کولی شئ. باینانس او ټرسټ والټ دواړه څخه چې کوم یو ته یې لیکئ، بې فشل ادرس به ورته راخلئ، ځکه چې دا په بي ان بي بلاکچین باندې ده. زه د ریسیو باندې کلیک اخلم، تاسو کتلی شئ ما سره یو اس ډي ټي هم نشته، زه دا کاپي کوم، دا راخلم چې اوس دا زه ویډرا کړم د اف جي کوین وبخښئ د اس ډي ټي له اف جي کوین څخه ټرسټ والټ ته. راځم ملګرو دغلته زه والټ باندې ورته کلیک اخلم، د والټ برخه باندې دغلته مې چې کلیک واخیسته ملګرو، بیا به تاسو دلته راشئ اس ډي ټي ته. اس ډي ټي ته چې کله راغله لاس ملګرو، دغه تاسو وګورئ، بیا به ویډرا باندې ورته کلیک واخلئ. ویډرا باندې مې چې کله کلیک ورته واخیسته، نو تاسو به دغلته بي سي ادرس یعنی بي ان بي ادرس ور واچوئ، او دلته به ورته اماونټ ولیکئ، کومه ویډرا یې $10 ده. نو دلته زه ورته تقریبا 12 لیکم، د 12 چې له ما سره دي، او دغلته زه ورته ادرس لیکم. ادرس مې چې کله ورته ولیکه، نو زه راځم اوس ویډرا ناو باندې دغلته ورته کلیک اخلم، دلته ورته کلیک اخلم، خپل ادرس چې کوم، دغه د زما ادرس صحیح ده، زه ویډرا ناو باندې ورته کلیک اخلم. ښه ملګرو زما ویډرا چې ده ریکویسټ شوه، زه اوس راځم ایمیل ته. ما ایمیل چې کوم ایمیل مې اکونټ ته ورکړی ده، هغه ایمیل ته ځم، هغه ایمیل ته ماته کوډ راغی، زه هغه کوډ رااخلم او دغلته یې ورکوم، تر څو زما ویډرا کمپلیټ شي. 660 380 380. ښه ملګرو دا کوډ مې چې ورته ولیکه، د ویریفای باندې به ورته کلیک واخلئ، ستاسو ویډرا به کمپلیټ کړي. دغه د زما ویډرا سکسسفل شوه. ملګرو ویډرا چې یو 10 دقیقې، یو ساعت، یو نیم ساعت پورې وخت درنه نیسي، بس ویډرا درته رسیږي. صحیح ده، دغه د ماته ویډرا کمپلیټډ شوله. زه اوس ورځم چې ماته 11.4 اس ډي ټي رسیدلی دي، او که نه 0.6 سنټه پي سي راڅخه کټ کړی دی. زه اوس خپل ټرسټ والټ کې ګورم چې ماته رسیدلی دي او که نه. دغه دی ملګرو بالکل ماته رسیدلی دي، تاسو کتلی شئ 11.4 اس ډي ټي. ښه ملګرو دا وه د ویډرا طریقه. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.